چې دی هغه څلور پارټس دي. صحیح ده؟ څلور پارټس دي، په هغو کې چې دی یو ورډ دی. صحیح ده؟ یو پکې ورډ دی چې هغه موږ د څه دپاره استعمالوو؟ ډاکومنټیشن دپاره. مایکروسافټ ما ته لږ ماوس راکړه. ښه، مایکروسافټ آفس دپاره موږ سره څو دغه دي. مایکروسافټ آفس موږ سره چې دی مایکروسافټ آفس موږ سره ورژنز دي، ښه، مختلف ورژنز دي. موږ سره چې کوم فی الحال نن سبا به یا 2017 چلیږي یا به 2018 چلیږي. صحیح ده؟ یا په 2020 چلیږي. صحیح ده؟ خو د دې ورژنز دي. اوس ما ته د هیڅ پته نشته چې کله نه جوړ شوی دی، خو 2007 نه واخله 2007 نه واخله ما یوز کړي دي تر 2016 پورې. صحیح ده؟ 2016 ورژن پورې ما استعمال کړي دي. سمه ده؟ نو د دوی مختلف قسم دغه دي، د دوی شارټ کټ انوایرمنټس، لوک، دا ټول جدا جدا دي. صحیح ده؟ کار یو دی، کار یې نه دی بدل شوی، صرف دا لوک نه دی، دا انوایرمنټ، دا ټول جدا جدا شوي دي. شاید چې نن سبا 2020 راغلی، 2018 هم راغلی، خو ما نه دي یوز کړي. صحیح ده؟ او سیم ټو سیم دي، دومره فرق نشته پکې. اوس مایکروسافټ آفس چې دی د دې ډاکومنټس چې دی د دې د 2007 نه چې مخکې بیفور 2007 چې دی before 2007 not opening file office file not the after 2000 دغه چې دی دا کوم لیټیسټ ورژن چې دی after 2007 چې دی هغه office file په file not opening on before 2007. صحیح ده؟ خبرې مطلب دا دی چې ما سره یو فایل دی، هغه ما جوړ کړی په 2016 آفس کې. صحیح ده؟ یو فایل دی هغه ما جوړ کړی دی په 2013 یا 2016 آفس کې. هغه فایل ما سره په هغه ورژن آفس کې نه کولاویږي کوم چې 2007 نه مخکې. صحیح ده؟ ولې؟ وجه د ایکسټینشن ده. ایکسټینشن تاسو پیژنئ که نه؟ ایکسټینشن کې چې دی موږ سره څه دي؟ ایکسټینشن کې ایکسټینشن هغه څیز دی کوم چې د یو فایل نیم د ډاټ نه دی. نو د 2007 نه واخله 2016 پورې د دې ایکسټینشن چې دی دا په ډاټ ډي او ایکس باندې کېږي، ډاټ ډي او سی ایکس باندې جوړیږي. صحیح ده؟ او بیفور چې دی بیفور 2017 چې دی هغه په څه باندې دی؟ هغه ایکسټینشن دی د ډاټ ډي او سی. صحیح ده؟ ډاټ ډي او سی باندې کېږي. سمه ده؟ نو دا ایکسټینشن به څنګه دا ایکسپټ کړي؟ ځکه چې دلته په ورلډ سپیلنګ ورلډ کې فرق دی که نه؟ سیم ایکسټینشن فایل هغه کولاوي چې د هغه ایکسټینشن ټایپ یو شي. اوس یو پروګرام ما جوړ کړی دی لکه څنګه چې موږ هر څیز یو ایکسټینشن جوړوو. فرض که ما سره یو فوټو ویورز دی یا ما سره یو میډیا پلیر دی، میډیا ما سره MKV کېدلی شي، MP4 کېدلی شي که نه؟
هر څنګه کېدلی شي. نو موږ سره میډیا پلیئر چې دي هغه هر فایل سپورټډ نه وي. لکه ویل سی ما سره د ویل سی باندې زه څه کولاوم، ام کی ویم کولاوم، ام پی 4 هم کولاوم، ام پی 3 هم کولاوم، هر څه دا فول سپورټډ ده. صحیح ده. خو دغه شان بل یو پلیئر چې هغه صرف د ام پی 4 دپاره جوړ شوی، نو هغه به ما سره کوم فایل کولاوي؟ ام پی 4 فایل. هغه ما سره ام کی وی فایل نشي کولاولی. نو دغه شان د دې مطلب کله چې د یو سیس ایکسټنشن جدای نو هغه په هغه سافټویر نه کولاویږي چې د کوم سره ایکسټنشن یو شان نه وي. صحیح ده. نو دا وجه ده. ښه نو دغه ډیفرنس اکثر داسې ښکار وشي سړی په 2007 یا 2010 یا 2016 13 کې یو فایل جوړ کړي. صحیح ده. یا یو ډاکومنټس جوړ کړي یا یو لیټر کمپوز کړي یا هر څه چې وکړي او هغه وروړي بازار کې پرنټر والا ته، هغه ته وایي ما دا فایل پرنټ کړه. هغه سره کمپیوټر کې 2007 نه لو ورژن انسټال وي، بیفور ورژن انسټال وي، نو هغه ټوله فارمیټینګ غلط شي. نو بیا پرنټر هغه سیس فایند کوي چې کمپیوټر کوم څه انسټرکشن ورکړي، نو کمپیوټر هلته غلط انسټرکشن ورکړي، نو هلته دا غلط پرنټ شي. صحیح ده. دغه شان دغه کې فرق شته. نور څه مسله نشته. ټول افیس چې څومره هم دغه دي هغه یو شان کار کوي، یو شان استعمال دی. ښه مایکروسافټ افیس چې دی هغه پارټس ورته وایي. صحیح ده. پارټس یا اپلیکیشنز مونږ چې کوم استعمالوو که نه، یا زیات تر کم دغه چې استعمالیږي که نه هغه څلور دي. صحیح ده. څلور دي. نو نمبر 1 هغې کې څه دی؟ نمبر 1 دی ورلډ، ایم ایس ورلډ ورته وایي که هر څه ورته وایي. صحیح ده. ورلډ. نمبر 2 ایکسل. صحیح ده. نمبر 3 ایکسس. صحیح. او نمبر 4 پاور پوینټ. صحیح. نو دغه دي دا یې پارټس دي. دا څلور به موږ ټچ کوو او دا موست used part of Microsoft Word Office دی. صحیح ده. نو موږ به لومړی ورلډ وکړو، بیا ایکسل، بیا ایکسس او بیا پاور پوینټ. صحیح ده. ایکسس براډ لیول دی. صحیح ده. ایکسس دومره عام استعمال کې نه یوز کیږي. زیات استعمال دپاره څه یوز کیږي؟ ورلډ او ایکسل. صحیح ده. پاور پوینټ هم سپیسیفیک خلک یوز کوي، زیات خلک دوی نه یوز کوي. صحیح ده. خو زیات آفیسز کې، زیات ارګنایزیشن کې، زیات کمپنیز کې چې زیات کار ترېنه اخیستلی کېږي هغه ورلډ او ایکسل دی. صحیح ده. ایکسس او پاور پوینټ دا ضروري نه ده چې هر سړي ته دې ورځي، ځکه چې د دې په شا باندې لږ ټکنیکلز دغه هم شته دي. صحیح ده. د دو دواړو په شا باندې لکه پاور پوینټ سپیشلیست یا پاور پوینټ ډیزاینر دپاره خامخا پکار دی چې هغه په ګرافیکس ډیزاینینګ باندې پوهیږي. سمه ده. ګرافیکس ډیزاینینګ مطلب دا چې دا ټول څه مونږ وینو، دا څه څیزونه چې ډیزاین شوي دي، که هغه مونږ د کپړې ډیزاین نه واخلو، که هغه مونږ دا فلیکسونه، د اډورټایزمنټ بینر د دې پورې راواخلو، که دغه مونږ د دوايانو پوښونه راواخلو، که هر شی راواخلو، دا ټول د ګرافیک ډیزاینر نه تېر شوي بیا مونږ ته شو کېږي. صحیح ده. نو پاور پوینټ دپاره خامخا پکار دی چې یو سړي ته به لږ څه ناڅه ګرافیکس ورځي. صحیح ده. د کلر میچنګ، ګرافیکس کرایټیریا هغه باندې به پوهیږي. ایکسس چې دی، ایکسس کې څه ناڅه کمانډز، کوډز، فارمولاز لږ څه ناڅه استعمالیږي. په ایکسل کې هم شته فارمولاز، خو دا ایزي انډرسټینډیبل دي. صحیح ده. په ایکسس کې بعضې داسې څیزونه دي چې هغه زیات په اسانه سره سړی نشي پوهېدلی ورباندې. او ورلډ چې دی، ورلډ بالکل سمپل ایزي دی. ورلډ کې هېڅ قسمه څه ډیفیکلټیز نشته دي ته یو چا دپاره. اوس ورلډ څه شی دی؟
مایکروسافټ ورډ. ورډ څه شی دی؟ ورډ چې دی دا ورډ پروسیسینګ دی، صحیح ده. مایکروسافټ ورډ چې دی دا یو ورډ پروسیسینګ سافټویر دی. ورډ پروسیسینګ سافټویر. ورډ پروسیسینګ سافټویر دی، صحیح ده. ورډ پروسیسینګ څه مطلب؟ هغه سافټویر چې هغه څه کوي، چې هغه ډیپینډز کوي په څه باندې؟ په ګرامرز and spelling، grammars and words، صحیح ده. په words grammar spelling په دې باندې چې ډیپینډ کوي هغه څه شی دی؟ هغه word processing software دی. او په آسان الفاظ کې به زه دا درته ووایم چې مایکروسافټ ورډ مونږه یوز کوو د څه دپاره؟ لیټرز، صحیح ده، سیویز، صحیح ده، اپلیکیشنز، صحیح ده. دغه شان ډېر داسې څیزونه دي، صحیح ده، چې په دې باندې مونږه بوکس، صحیح ده، آرټیکل، صحیح ده. څومره چې مطلب څه دي دې باندې مونږ څه کوو؟ ورډ کې مونږ کار پې کولی شو، صحیح ده. دا څومره چې ورډ پروسیسینګ کار دی، ورډ صحیح لفظ ته وایي که نه، صحیح ده، ځکه یې نوم هم ورته مایکروسافټ ورډ ایښودلی دی، صحیح ده. مونږ ټول کار په څه کوو؟ په ورډ باندې لیکل، لوستل، یو څیز کمپوز کول، یو څیز په صحیح ګرامیټیکلي لحاظ باندې صحیح کول، دا څه شی دی؟ دا مایکروسافټ ورډ دی، دې باندې به مونږ کار کوو. د دې نه ښه معلومات که تاسو د ورډ اخلئ پوه شوې، انټرنیټ کې سرچ کولی شئ، بوکس کتلی شئ، صحیح ده. هر ځای نه ډېر سورسز دي چې هغه باندې تاسې د دې نه معلومات حاصلولی شئ چې یاره ورډ څه شی دی او کله جوړ شوی دی او څه پکې کېږي او هسټري، هر څه پکې کتلی شئ، صحیح ده. خو مونږ راځو څه ته؟ مونږه د دې انوایرمنټ، د دې یوز دپاره، مونږه د دې یوز نه پېژندلو دپاره مونږه دغه کوو، کار شروع کوو، صحیح ده. نو ورډ چې دی، ورډ مونږه سمپلي په ډېرو طریقو اوپن کېږي، خو ضرورت نشته چې مونږ هغه ټولې طریقې ون بای ون دغه کړو. نو مونږه داسې ولیکو په رن کې فرض کړه، صحیح ده. رن کې مونږ ولیکو چې ورډ، بس مونږ ته به الریډي ورډ اوپن شي، صحیح ده، WORD، صحیح ده، او انټر کړو مونږ ته به ورډ اوپن شي، صحیح ده. دغه شان په رن کې څه ولیکو مونږه؟ MS وین ورډ دی، د دې شارټ کټ چې دی دغه وین ورډ دی، د رن شارټ کټ. دا ګوره دې ستا سره اوپن کېږي، صحیح ده. بیا تا ته دی څه وایي؟ ټایټل یې درته شو کړي دي چې ته پکې څه جوړوې، ته پکې بلینک ډاکومنټ جوړوې که نه پري ډیفاینډ ډیزاین ډاکومنټس کې ایډیټینګ کول غواړې، نو دې ون بای ون چې ته څه پکې اوپن کوې. ما سره 2016 دی او کوشش کوو چې 2013 2016 دواړو کې لږ دغه وکړو، ځکه چې دا لیټسټ دی، صحیح ده. نو دې کې به کار کوو، فی الحال بلینکس باندې کار کوو، سمه ده. ښه، د دې چې کوم انوایرمنټ دی دغه ته مونږ ریبن وایو، دا کوم دغه چې دی، صحیح ده، دې ته مونږ ریبن وایو. په ریبن کې بیا ټیبز دي. فرست نمبر ټیب چې د فایل دی، هوم، انسرټ، ډیزاین، لی آوټ، میلینګ، دا ټول ریبن دی، صحیح ده. دا ډراپ دغه دی، سکرولینګ دی، صحیح ده، سکرول بار دی، دا ورټیکل دی، هاریزنټل دی، دا ورټیکل دی، صحیح ده. دا کوم حالت کې مونږ سره اوپن کېږي چې دا کله مونږ د 100% نه ډېر کو او یا کم
صحیح ده. ماوس سکرول ویو د ماوس نه دی، دا هم که موږ داسې کوو دې باندې کلیک وکړم. ماوس ته دې دغه نشته، خو بهرحال دا بای ډیفالت دلته 100% دی. دا ګوره 100% دومره دی چې څومره سیوا کوي هغومره تا ته دغه راشو کوي. ښه لومبنی به څه وکړو؟ هوم. صحیح ده. په هوم کې به څه وکړو؟ په هوم کې کلیپ بورډ دی. صحیح ده. لومبنی سیکشن چې دی یا لومبنی پارټ چې دی دا ګوره کلیپ بورډ، فونټ، پیراګراف، سټایل، ایډیټینګ، دا یو کټګوري ده. صحیح ده. دا د هوم ټیب څه ده؟ فرست کټګوري، سیکنډ، تھرډ، فورث، ففت. دا پکې دغه شان انسرټ کې پیج کټګوري، ټیبل، illustration, add ends, media, links, comment, header and footer, text, symbol، دا ټول کټګوریز دي. صحیح ده. لومبی به موږ څه وکړو؟ د کلیپ بورډ وکړو. کلیپ بورډ کټګوري کې فرض که ما څه ولیکه ما یو ورډ ولیکه خان. صحیح ده. ما ولیکه یو ورډ، ما چې کله ولیکه نو دا زه څه وکړم؟ دا زه سلیکټ کړم. صحیح ده. سلیکټ کړم. څنګه چې فولډر آپشن کې مونږ کټ کاپی پیسټ کړي وو. صحیح ده. دغه شان دی کې هم کټ کاپی پیسټ دی. نو دا هم ګوره دلته 1 by 1 کله کټ باندې زه ماوس وورکړم کېدم نو ما ته څه وایي چې ته به کنټرول پلس ایکس کلیک کړې نو تا به دا کټ شي. او که زه ما ته شارټ کټ چېرته نه راځي نو زه به څه وکړم؟ زه به سنګل صرف په دې کټ باندې کلیک وکړم نو فایل ما سره ټیکسټ ما سره یا ورډ ما سره څه شو؟ کټ شو. اوس زه دلته دا ورډ پیسټ کوم واپس دلته پیسټ. صحیح ده. دا د پیسټ بټن ده. دغه شان دا ما سلیکټ کړ، دا د کاپی بټن ده. صحیح ده. دا درې واړه کلیر شو، کټ کاپی پیسټ. صحیح ده. ښه فارمیټ پینټر څه مطلب دی؟ فارمیټ پینټر دا دی که فرض که دا یو ورډ ما ولیکه دې ته ما لږ فارمیټینګ ورکړه، رنګ مې ورته تغییر کړ، بولډ مې کړ. صحیح ده. دغه فونټ سایز مې ورته د 20 نه واخیسته 38 مې کړ. صحیح ده. سټایلینګ مې په اپلای کړ که نه. سټایلینګ اوس د باندې ما اپلای کړ او دلته فرض که ما سره یو بل ورډ دی چې هغه څه شی نوم دی؟ هغه مطلب ما لیکلی دلته. صحیح ده. دا ما لیکلی دی. د دې سایز دی څه شی 11 دی، کلر یې بلیک دی، بولډ نه دی، نور څه دغه ما ورته پراپرټیز یا څه ډیزاین ما نه دی پې اپلای کړی، سمپل ورډز دی. صحیح ده. اوس زه راځو دا درته ډیفاین کوم. صحیح ده. نو اوس د دې کار څه دی؟ فرض که دا ما سلیکټ کړ او دې ته ما کوم ډیزاین ورکوه هغه مې ورکړ. صحیح ده. لومبی مې سلیکټ کړ، بیا مې ډیزاین ورکړ، بیا مې په څه باندې کلیک وکړ؟ فارمیټ پرنټ باندې. اوس دا زه څه کوم؟ دا فارمیټ پرنټ ما ته دا فنکشن راکوي، ما ته وایي چې دغه فارمیټینګ که ته په بل ورډز باندې اپلای کوې نو دا سمپل داسې په کش کړه، په دې باندې مې اپلای شي. یعنې فارمیټ پرنټر دا کار دی. صحیح ده. پرنټر خو پېژنې چې پرنټینګ کوي. صحیح ده. او فارمیټ څه مطلب دی؟ فارمیټ یو شکل، یو پراپرټیز، یو څه باندې یو څه ته ورکول. لکه دا فارمیټ د دې څه شی دی؟ دا فارمیټ دی چې کلر یې ریډ دی او فونټ سایز 38 دی او بولډ دی. دا دې ته یو فارمیټینګ ورکړل شوی دی که نه. نو دغه فارمیټینګ زه په څه باندې را اپلای کوم؟ په دې بل ورډ باندې. صحیح ده. دا کلیر شو څلور. صحیح ده. که دې پیسټ په دې لاندې دغه کې وګورئ سایډ دلته یو ایرو ده. صحیح ده. د ایرو مطلب دا دی چې دلته نور آپشن دي فردر په پیسټ کې. صحیح ده. پیسټ کې نور آپشن دي.
لومبنی آپشن په دې کې دی کیپ سورس فارمیټینګ. صحیح ده، دا یو خان دی. صحیح ده، دا مونږ الریډي کاپی کړی دی کنه، کاپی کې پروت دی کلیپ بورډ. کلیپ بورډ ته مونږ یو میموري ویلای شو د ورډ. صحیح ده، که خیال هم کړی تاسو په دغه کې په موبایل زیات تاسو استعمالوي. موبایل کې یو شی ته کاپی کې هغه ته وایي کاپی ټو کلیپ بورډ. صحیح ده، هغه کاپی چې تا ته وساتي یو څه وخت لپاره. دا اوس مونږ کاپی کړی، دا دې کې محفوظ پروت دی. دا خان چې مونږ کله لومبي ځل باندې کاپی کړ، دا یا اوس زه دلته راواخلم او دا کاپی کړم. صحیح ده، یا په کنټرول سی باندې او یا دلته کلیک کړم کاپی. دا کاپی شو، زه پیسټ کوم. دا زه چېرته پیسټ کوم؟ دا زه فرض کا دلته پیسټ کوم. نو دلته پیسټ کوم، نو پیسټ باندې که کلیک وکړم خو ډایرکټ پیسټ کیږي کنه. اوس کته زه دا غواړم چې پیسټ نه کوم، پیسټ سپیشل نه کار واخلم، پیسټ آپشن نه. دلته ماته وایي دا ډومبی چې دا څنګه دی کیپ سورس فارمیټینګ. سورس مطلب منبع، سرچینه. څنګه چې د دې فارمیټینګ وو هغه فارمیټینګ باندې پیسټ کا. پیسټ شو. اوس په کاپی کې پروت دی کنه دا خان. اوس زه وایم دلته دویم آپشن کې راته وایي مرج فارمیټینګ. صحیح ده، مرج فارمیټینګ مطلب دا دی، دا مخه ده. مرج فارمیټینګ مطلب دا دی کیپ ټیکسټ اونلی. اوس دلته مونږ ته اندازه نه لګیږي. صحیح ده، چې کله مونږ څه وکړو، چې کله مونږ دلته ولیکو فرض کا ما دا ولیکه. صحیح ده، او دا ما څه کړه، دا ما کاپی کړه. صحیح ده، نو دلته زه اوس څه ورکوم، دلته ما سره بل فایل دی، څه شی دی، فرض کا افغانستان. او دې ته ما څه ورکړی، دې ته ما لږ شان ډیزاین فارمیټینګ ورکړی. فارمیټینګ کې د دې کلر فرض کا ریډ دی او دا بولډ دی. صحیح ده، اوس دا خان ما کاپی کړ دې ځای نه، او دا زه چېرته دلته یې پیسټ کول غواړم د دې افغانستان سره. نو ما ته وایي چې څه وکړه، کیپ سورس فایل څنګه چې و هغه شان یې پیسټ کړه. صحیح ده، سمه ده، دا یو وشو. دویمه خبر دی کې دا ده مرج فارمیټینګ. فکر ستا ذهن هم کار کوي. مرج فارمیټینګ مطلب دا چې د دې کوم فارمیټینګ دی د دې په خوا کې هغه دې سره مرج کا، دې سره کمباینډ کا، د دې په شان یې کا. صحیح ده، مونږه صرف فارمیټینګ دی یو ورډ ته ورکړی، دا سمپل و. خو دې سره هم د پیسټ آپشن کې مونږه د مرج فارمیټینګ په تلو باندې څه وکړه، د دې په شان پیسټ کړ. کیپ ټیکسټ اونلی. صحیح ده، کیپ ټیکسټ اونلی کې مونږ سره څه کوي، کیپ ټیکسټ اونلی کې چې د دې او د دې څه دغه دی، فرض که اوس زه دا کاپی کوم، مخکې ما دا سمپل خان کاپی کړی و. صحیح ده، چې هغه باندې فارمیټینګ نه و اپلای. اوس زه دا کاپی کوم، کنټرول سی، دا ما کاپی کړ. اوس پیسټ ته راځم او دلته یې پیسټ کوم. چېرته؟ دلته یې پیسټ کوم. نو دلته به څه ولیکم زه، دا وایي چې کیپ ټیکسټ اونلی. کیپ ټیکسټ اونلی فرض که زه دلته یې کاپی کوم، دا فارمیټینګ فایل ما کاپی کړی دی او زه دې ایریا کې ټیکسټ اونلی. صحیح ده، دلته چې کله تا فارمیټینګ اپلای کړی که نه دلته، او ته بیا بل لاین شروع کوې، بل لاین ته شروع کوې، ګوره تا سره دا الریډي دلته په دې بل لاین کې هم راځي، د دې نه کاپي کېږي، دا سټایلونه دلته کاپي کېږي د دې نه. اوس دلته ګوره دا زه چې نارمل دا ټول کټ کړم که نه، دا ما ټول کټ کړو.
اوس بای ډیفالت د دې دغه څه شی دی دا زه بلیک کما صحیح ده دا بولډ نه ختم کما اوس زه لیکل داسې ساده کولی شم که نه ساده کولی شم اوس دې ته ما څه ورکړه دې ته ما لږ فارمیټینګ ورکړه دا وروستو خبرې دي خو مخکې زه درته کوم چې تاسو نه کنفیوژن ختم کړي دې ته ما فارمیټینګ ورکړه دا مې بولډ کړ دې ته مې لږ غوندې فونټ سټایل فونټ سایز ډېر کړ صحیح ده اوس چې زه دلته انټر بټن وهم نو نیو لاین کې ماته دا فارمیټینګ را روان دی یعنی نیو لاین کې هم دا فارمیټینګ را روان دی زه سپیس وهم بیا هم دا فارمیټینګ را روان دی هغه وختي چې دی یو آپشن کار نه کوو دی یو صحیح ده هغه وجه دا وه صحیح ده هغه وجه ګوره اوس هم کار نه کوي دا ما کاپي کړه دې ځای نه دا ما دې ځای نه کاپي کړ او دلته زه غواړم چې په دې نیو لاین کې زه دلته پیسټ آپشن کې کیپ صرف فایل دغه کوم نو نه کوي کار ولې نه کوي کار ځکه نه کوي چې دلته په دې بل لاین کې آلریډي دا سټایلینګ بلټ ان را روان دی ما سره اوس زه غواړم څه شی وکړم زه غواړم دلته ولیکم خان او دا ختم کوم د بولډ نه صحیح ده بولډ نه مې ختم کړ او دلته همدا خان چې دی کنټرول سی کنټرول زد کنټرول سی او دلته ما څه کړ کنټرول وی دې ته ما فارمیټینګ ورکړ صحیح ده فارمیټینګ مې ورکړ او دې ته دا ما بولډ کړ صحیح ده ګوره سلیکشن باندې کېږي صحیح چې تاسو یو شی سلیکټ شي نو کار به پرې کولی شي چې سلیکټ کړی دی نه کار نه کېږي صحیح ده هسې نه چې تاسو ورډ سلیکټ کړی نه یو دلته فارمیټینګ ورکوئ فارمیټینګ رانه اخلي صحیح ده څومره ایریا څومره ورډ تاسو فارمیټینګ ورکول غواړئ نو هماغومره به سلیکټ کوئ ښه اوس راځو بیا هغه آپشن تکراروو صحیح ده دا فایل دی صحیح ده دا ما کاپي کړ کنټرول سی پیسټ آپشن ته رالم چېرته پیسټ کوم د دې خوا کې پیسټ کوم د دې خوا کې صحیح ده پیسټ آپشن کې ماته څه راکوي کیپ سور فارمیټینګ فایل فارمیټ یې کړ صحیح ده د دې په شان یې کړ ښه اوس څه کوم دویم نمبر مرج فارمیټینګ دا دی که نه دا یې اوس د کوم سره مرج کړ د دې بهرني سره دلته زه پیسټ کول غواړم که نه دا بلیک ما دا ریډ ما سلیکټ کړی دی کنټرول سی او دا د دې خان نان فارمیټینګ خوا کې زه څه کوم پیسټ کول غواړم نو ماته دی څه وایي دی ماته وایي چې څه وکړه چې د سره مرج فارمیټینګ کا نو هغه رنګ یې ورسره یو شان راوسته او په سکیپ ټیکسټ اونلی کې څه وکړه سمپل هغه ټیکسټ یې څه کنفیوژن خو نشته که نه داسې ځای خو نشته چې نه پکې پوهېږئ ښه اوس راځو څه ته پیسټ سپیشل ته څه ته راځو پیسټ سپیشل ته پیسټ سپیشل کې څه کوو پیسټ سپیشل کې لومړی آپشن دی مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ صحیح ده مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ صحیح ده ښه مرج فارمیټینګ ښه فرض که زه یو پیراګراف ولیکم صحیح ده دا یو پیراګراف ما جوړ کړ شارټ کټ فارم کې صحیح ده یو پیراګراف دا پیراګراف دی فرض کړه څنګه زه ورډ کاپي پیسټ کولی شم داسې زه پیراګراف هم کاپي پیسټ کولی شم که نه کنټرول سی او د دې په خوا کې بیا زه پیسټ کول غواړم کنټرول وي بیا پیسټ صحیح ده زه اوس پیسټ سپیشل په ترو باندې څه کوم دا ما کاپي کړی دی که نه دا یو ما کاپي کړ رایټ کلیک یا د دې ځای نه مې کاپي کړ صحیح ده اوس پیسټ سپیشل ته زه راځم دا زه څه کوم
دا زه دلته پیسټ کوم په دې ځای کې صحیح ده تھرو پیسټ سپیشل پیسټ سپیشل کې ماته 1 2 3 4 5 6 آپشن راکوي صحیح ده لومبنی څه شی دی ورلد ډاکومنٹ آبجیکټس آبجیکټ څه ته وایي پوه شوې آبجیکټ شیپ ته وایي صحیح ده کله چې موږ دلته راشو انسرټ ته او دلته دا شیپس دي صحیح ده دا یو شیپس دی دا فرض کا سرکل ریکټنګل او دا ټول شیپس دي صحیح ده دا یو شیپ زه دلته ډرا کوم دا شیپ دی صحیح ده نو آبجیکټ دغه شان شیپ ته وایي دغه لومبی د پیسټ سپیشل آپشن چې و هغه دا دی چې ما سره ورلد مایکروسافټ ورلد ډاکومنټ د آبجیکټ په شکل کې پیسټ کا اوس دا یې ماته په داسې شکل کې پیسټ کړه چې دا زه وړوکی کولی شم دا زه یو ځای نه بل ځای ته وړلی شم پوه شوې دلته یې سلیکټ کړم لومبی دا وګوره دا دې سره زه هر څه کولی شم که دې باندې زه ډبل کلیک وکړم دا بای ډیفالټ نه ځي که دې باندې زه ډبل کلیک وکړم دا ماته په د دې هغه ورلد فارم چې دی without shape فارم هغه ماته په بل نیو ورلد فایل کې کولاویږي دلته وګوره دوه فایلونه شو کنه موږ په دې فایل کې جوړ کړی او په دې فایل کې موږ سره اوپن شو صحیح ده ډبل کلیک پې وکړم سمه ده او که چیرته دا زه غواړم چې یاره دا د ما سره څه شي ډبل کلیک سره ګوره دې نه بل شان دغه جوړ شو سټایل او کلر او دغه بل شان جوړ شو صحیح ده نو که فرض که زه د دې ویو ته راشم او دلته سوري ډیزاین انسرټ ته راشم ښه دا بله خبره ده اوس دا وګوره دا یو فایل دی نه پکې زه ایډیټینګ کولی شم نه صرف زه ریسایز کولی شم دومره آپشن ما سره شته دومره هم زه ریسایز کولی شم صحیح ده دا ما ریسایز کړ دومره مې کړ صحیح ده دومره مې کړ اوس دې نه وړوکی کېږي ځکه چې ورډز ډېر دي صحیح ده داسې دغه ته دومره شکل ته ریسایز کوي چې ټول ورډز پکې راشي صحیح ده ښه نو دا ما څه کړ دومره مې ریسایز کړ اوس دا په کوم شکل کې دی په نارمل شکل کې دی اوس زه څه کول غواړم چې همدا فایل چې ما کاپي کړی دی دا پیراګراف دا چې ما کاپي کړی دا دې کې نور آپشن هم شته دي فردر په څه کې دې آپشن نوم څه دې آپشن نوم څه په سپیشل کې مایکروسافټ ورلد ډاکومنټ آبجیکټس دې کې نور دغه هم شته فردر چې سمپل زه دا سلیکټ کړم او اوکې کړم په هغه شکل یې کاپي کوي سم چې لږ مخکې موږ ته راکړه خو دلته زه یو آیکن ورته ورکوم پوه شوې چې یو آیکن شکل کې ماته پیسټ کړ ښه نو آیکن دلته آیکنز ډېر زیات آیکن ماته دي صحیح دی یو څو قسمه آیکن دي فرض کړه ما پکې دا یو خوښ یا مې پکې دا یو خوښ صحیح ده او اوکې مې کړ او اوکې باندې ما کلیک وکړ صحیح ده نو آیکن په شکل کې راکړه اوس که موږ فرض کړه په دې باندې څه وکړو ډبل کلیک وکړو نو هماغه کار موږ سره کوي بل فایل کې راته اوپن کوي خو چینجز پکې سره راغی چې آیکن په شکل کې مخکې د آیکن شکل کې نه و صحیح ده کلیر ښه اوس بیا سپیشل آپشن کې دویم څه شی دی فارمیټډ ټیکسټ صحیح ده فارمیټډ ټیکسټ مطلب دا دی چې ته یو فایل دی هغه ته یو فارمیټډ ټیکسټ باندې یو ځای کې پیسټ کول غواړي صحیح ده لکه فرض که دا ما کاپي کړ او دا ما په پیسټ سپیشل کې فارمیټډ ټیکسټ آپشن سلیکټ کړه او اوکې مې کړ نو سمپل هغه شان ماته دغه کړه څنګه یې کړ پیسټ یې کړ اوس زه فرض که دې ته څه ورکوم دې ته زه یو لږ شان فارمیټ ورکوم دا زه هایلایټ کوم صحیح ده هایلایټ مې کړ کنټرول سی دا اوس زه سلیکټ مې کړ او دا مې کاپي کړ
اوس دا چېرته پیسټ کول غواړم دلته پیسټ کول غواړم او دلته اپشن سلیکټ کوم RTF فارمیټډ ټیکسټ RTF اوکې نو کوم فارمیټ چې ما ورکړی په هغه فارمیټ کې راته پیسټ کړ او دا دویم ورپسې اپشن د څه شی دی دا ورپسې اپشن د دې خبرې د ان فارمیټډ ټیکسټ چې کوم فارمیټینګ ما اپلای کړی دی هغه فارمیټینګ ته نه لري کا سمپل ټیکسټ ما ته پیسټ کړ کلیر دی ها ها کاپی پیسټ سپیشل کې راځو picture enhance meta file picture enhance meta file کې چې دی کنه بده کې دا فایل مونږ ته راکړي خو په څه فارم کې د پکچر فارم کې صحیح ده دا یو دی آی تھنک دا د پکچر فارم دی هغه د شیپ فارم او دا پکچر فارم دی صحیح ده دا مونږ څه کوو دا مونږ ریسایز کولای شو هر څنګه کولای شو صحیح ده فرض کړه دې کې اکثر مونږ څه کوو کنټرول دې کې مونږ فرض کړه my notes په نوم یو ورډ ما ولیکه دې ته لکشن ډیزاین ما ورکړ صحیح ده دې ته لکشن صحیح ده دغه قسمه یو ډیزاین ما ورکړ اوس زه دا کاپی کوم دې اپشن کې دا لګ ورډز ډېر ښه ډیسکرایب کیږي پکچر فارمیټ کې زه څه کوم چرته پیسټ کوم دلته ځای به ورته سلیکټ کړئ صحیح ده دا یو ځل ډیلیټ کوم دلته زه څه کوم دلته زه پیسټ کول غواړم په پیسټ سپیشل په ترو پیسټ کول غواړم په پکچر انهانس میټا فایل باندې صحیح ده په شکل باندې نه دا سوري ما دا یو کاپی کړی دی دا یو ځای ته دا یو سلیکټ کوم او دا څه کوم کاپی کوم صحیح ده او چرته کاپی کوم دلته کاپی کوم دلته څه سلیکټ کوم صحیح شو دا په کوم فارم کې موږ ته پیسټ کړه د پکچر په فارم کې اوس کدا فردر ته اوس چینج کړئ فرض کړئ دا نوٹ سپیس نه داسې نه دا بل دغه ته راځو دا به سار بیا وکړو ماته بیا یاد کړئ دغه ته راځو HTML فارمیټ HTML فارمیټ کې چې دی HTML فارمیټ کې فرض کړه دا یو فایل ما اوپن کړ صحیح ده نه کاپی مې کړ کاپی او دا څه کوم دا د پیسټ سپیشل کې په HTML فارمیټینګ باندې څه کوم پیسټ کوم HTML فارمیټینګ او د دې سره دغه فارمیټینګ دا څه ورته وایي سپیشل unformatted unicode text دا دواړه چې دا انلاین دغه لپاره یوز کیږي فرض کړه دلته اوس موږ څه وکړو یو نیم فایل زه اخلم دلته زه دا چارجر دلته فرض کړه زه یو ویب سایټ کولوم فرض کړه ویکیپیډیا کولوم صحیح ده ویکیپیډیا شو یا هر څه شو ویکیپیډیا ما کولاو کړه صحیح ده زه د ویکیپیډیا نه یو دغه راخلم دا د ویکیپیډیا څه دی فایل لیکل دي صحیح ده دا ما دې ځای نه څه کړو دا ما کاپي کړو صحیح ده کاپي مې کړم او دلته زه پیسټ کوم د څه په که زه چېرته دا سمپل پیسټ کړم کنټرول وي لږ ټایم اخلي دا داسې ماته فیل کېږي صحیح ده اوس زه دا څنګه پیسټ کوم دا په پیسټ سپیشل په ترو پیسټ کوم په HTML فارمیټینګ باندې ګوره ما ته نور اپشن را نه کړه
دې کې ډېر آپشن دي خو ماته یې آپشن رانه کړ. دلته ماته ویلي انفارمیټډ ټیکسټ کې کاپي کوي. انفارمیټډ مونږ کړی دی چې مطلب سمپل ټیکسټ کې کاپي کوي. ایچ ټي ایم ایل فارمیټ کې کوي. دا د ایچ ټي ایم ایل کې مې فارمیټ کړ. صحیح ده. دا ایچ ټي ایم ایل فارمیټ شو. سمه ده. د ایچ ټي ایم ایل فارمیټ دی په دې کې خوبي دا ده چې په دې باندې زه کنټرول ونیسم نو د دې دا لینک کار کوي. صحیح ده. دا لینک نه دی. دا یو پکې لینک دی. دا لینک دی. دا لینک دا لینکونه دي. صحیح ده. دغه شان کار نه کوي خو چې زه کنټرول ونیسم. صحیح ده. کنټرول بټن ما کلیک کړ نو دلته ګوره هینډ اوور دغه راغی آپشن نښه راغله. یعنې په خان باندې د څه نښه ده؟ د هینډ اوور نښه ده. اوس په کنټرول باندې دا څه کار کوي؟ دا د دغه کار کوي، د لینک کار کوي. نو دا د ایچ ټي ایم ایل کار و. اوس زه په څه باندې پیسټ سپیشل کې په بل آپشن کاپي کوم پیسټ کوم انفارمیټډ یونیکورن آپشن باندې ټیکسټ آپشن. اوس دې باندې زه پیسټ کوم. دې کې ماته څه راکړه؟ دې کې ماته سمپل ټیکسټ راته فارمیټینګ هغه سټایلینګ هر څه یې ختم کړ. صحیح ده. سمه ده. دا درې واړه د څه لپاره یوز کېږي؟ خاص کر دا درې واړه دا دواړه. اوس انفارمیټینګ ټیکسټ لپاره انفارمیټینګ او یونیکورن تقریبا یو شی دی. صحیح ده. دا چې آنلاین یو څه ټیکسټ مونږ کاپي کړو نو فارمیټینګ ترې نه ختم کېږي او مونږ ته څه راکړي؟ ساده دغه راکړي. یو شی په سټارټ کې ما نه هېر شو چې تاسو ته یې وکړم، هغه درته کوم بیا کلاس ختموم. بیا به سبا دغه وکړو فونټ وکړو. صحیح ده. یو هغه دا و چې مونږه څه وکړو؟ مونږ سره د هر څه شارټکټ دی. صحیح ده. هر څه شارټکټ دی. فرض که د بولډ شارټکټ کنټرول بی دی. صحیح ده. د کاپي د فارمیټینګ پرنټینګ شارټکټ چې دی کنټرول پلس شفټ پلس سی دی یا کنټرول پلس شفټ پلس وی. صحیح ده. د پیسټ شارټکټ دی کنټرول وی. صحیح ده. دغه ټولې شارټکټ چې کله مونږه څه کوو؟ ځان ته شو کوو. صحیح ده. نو مونږ به څه راشو؟ ویو ته به راشو او په ویو کې به مونږ راشو انسرټ ته ویو ته په ویو کې به راشو میکروز ته او ورلډ میکروز کې به دلته سرچ کوو دغه لیست. صحیح ده. لیست به سرچ کوو. نه دلته به دغه سلیکټ کوو. دلته به ورلډ کمانډ سلیکټ کوو دې ځای نه لومبی او بیا به دلته سرچ کوو LIST لیست کمانډ به سلیکټ کوو. صحیح ده. لیست کمانډ او رن باندې کله کلیک وکړو او دا اوکې کړو نو موږ سره به ټول څه دغه راوړی څومره چې د ورلډ شارټکټس دي هغه به ټول موږ سره راوړي. وای آل کیپس ته چې هر ټول دغه سلیکټ کول غواړي نو کنټرول پلس شفټ پلس ای به کلیک کې ای ریسټور الټ پلس F5 به کلیک کې. صحیح ده. اټو فارمیټ دې لپاره به الټ پلس کنټرول پلس کې دا ټول شارټکټ دي چې دا ټول یو فنکشن مونږ کوو په شارټکټ باندې نو دا ټول شارټکټ مونږ ته پرنټ کړي ون بای ون. دا ځان سره سیو کوي ساته یو یادوي یا هر چلو سره کوي دا مونږ ته دا ټول دا شارټکټ یوز کیږي. صحیح ده. او د دې شارټکټ طریقه څه ده؟ که دې خیال کړی مونږ ویو ته رالو که نه ویو ته چې مونږ کله رالو ویو ته نو مونږ میکروز باندې کلیک کوو نو مونږ شارټکټ څه دی؟ کنټرول الټ پلس F8. نو که دلته مونږ هوم کې یو غواړو نه چې ویو ته لاړ شو بیا لاړ شو سمپل به څه وکړو الټ بټن پلس F8 بټن. صحیح ده. نو ډایرکټ به هغه ځای ته مونږ بوځي دې سلیکشن نه مونږ خلاص شو. صحیح ده. صرف دلته به ولیکو لیست هم ولیکو نو لیست کمانډ به سلیکټ کوو. هسې نه چې لیست انډنټ سلیکټ کړي لیست کمانډز به سلیکټ کړي او رن به کړي نو تا ته به اوکې بټن به پریس کړي ټولې شارټکټې به تا ته دلته پرنټ کړي. صحیح ده. نو دا ټولې شارټکټې همدومره کار پوره او بیا به ویو. صحیح ده.